د منظم بهیر له مخې د یو شخص پوهې، مهارت او وړتیا ازمایلو ته امتحان وایي، چې د دوی امتحانونو سره موږ او تاسې زیاتره په مکاتبو او پوهنتونونو کې مخامخ کېږو. کله چې زموږ پوهه وړتیا ازمویل کېږي نو حتما موږ به د فشار لاندې یو. نن ورځ په همدې بحث لرو چې د ازموینې فشار کله رامنځته کېږي، عوامل او حل لارې یې څه دي. سلامونه او احترامات قدرمنو لیدونکو ته او زموږ خپل ګران مېلمه صفي الله نوري ته. ډیره مننه ښاغلی صافي صاحب. زه هم په خپل نوبت خپل سلامونه او احترامات تاسې او ستاسې قدرمندو لیدونکو ته وړاندې کوم. هیله لرم چې ښه به یاستئ. ډیره مننه. قدرمنه، که چېرته په لومړي سر کې د ازموینې څخه د ویرې په عواملو وغږېږي. مخکې له دې چې ستاسې پوښتنه ځواب کړم نو یوه ډېره جالبه کیسه به درته وکړم. وایي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به چې د کلې مناظرې او یا علمي مجلس لپاره پوښتنې اورېدلې نو ډېر فکر او مسؤلیت له امله به لږه اندېښنه ورسره وه، خو هغه به ویل ویره ناپوهي نه بلکې د مسؤلیت نه ده. واقعا امتحان ویره لري، خو ځینې فشارونه زموږ له خپله لاسه وي. تر ټولو مهمه یې دا چې د امتحان شپې د درس ټولول دي. هره ورځ درس نه وایو بلکې امتحان شپې ته ټول درس پرېږدو. همدا ستونزه موږ ته روحي فشار پیدا کوي او روحي فشار له امتحانه ویره زېږوي. د دې ترڅنګ ځینې نورې ستونزې چې د امتحانه ویره لا پسې زیاتوي. د لوستل شوي درسي د هېرېدو ویره، د کال په اوږدو کې د ښوونکي جدي عمل، د زده کوونکي د مور او پلار بې اندازې تمه، پر خپل نفس بې باوري، د پوښتنې ناسموالی او نورو سره ځان پرتله کول دي. ډیره مننه، تاسې خو ډېر مفصل وغږېدئ. که اوس یې راته په حل لار ووایئ نو څه باید وکړو چې ستونزې مو حل شي؟ بالکل حل لارې شته. لومړی به تر ټولو مهمې ستونزې حل ووایم چې د امتحان شپې د درس ټولول دي. موږ ته لازمه ده چې کال په اوږدو کې هره ورځ درس ووایو او د امتحان شپې ته یوازې تکرار وکړو. د امتحان ورځې ته ځان باید ذهنا او روحا او جسما ارامه کړو. د امتحان پیل باید بسم الله الرحمن الرحیم وکړو. لومړی باید اسانه پوښتنې حل کړو او بیا په ترتیب سره متوسطې او بیا سختې پوښتنې حل کړو. د لیکلو پر وخت له دقت څخه کار واخلو او وارخطايي شاته وغورځوو. د امتحان د پارچې په ورکولو کې بیړه نه کول بلکې بیا باید تکرار کړو تر څو مطمئن شو. له امتحان وروسته د ځوابونو په اړه فکر نه کول او همداراز ځانه زیاته توقع تمه نه کول. او تر ټولو مهم ټکی دا چې خپل کمزورۍ په نښه او نورو کمزوریو حل پیدا کول. ډېره زیاته مننه ښاغلی صفي الله نوري چې په یوه ډېره مهمه موضوع مو راسره بحث وکړ. کور ودان. له تاسې هم ډېره مننه کور ودان. له تاسو ښاغلو اغلو لیدونکو هم ډېره مننه چې زموږ ملتیا مو وکړه. تر بیا ښې چارې د الله جل جلاله په امان.